هغه مریضان چې هغه بالکل مایوسه سوي وي او ډاکټرانو هغو ته جواب ورکړی وي چې ستاسو علاج نور نه کیږي، نو هغو دپاره یو داسې وظیفه یا کم از کم که غواړئ چې د داسې بیمارانو څخه د داسې مریضانو څخه ستاسو حفاظت وسي چې د هغو علاج نه وي، نو دا یو وظیفه ده، دا ضرور درسره وایاستئ. زموږ یو عالم دوست چې هغه ویل ما ته یو کس ټلیفون وکړي، ویل چې زه په هسپتال کې یم او زما دا پیپړې دا چې کوم سږي چې دي دا بالکل کار پرېښتی دی او ډاکټرانو دا ویل چې د دې علاج نور نه کیږي. نو ما ورته ویل چې ته یو وظیفه وکړه، کیدلی سي الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت سره به تا ته شفا درکړي. ما هغه ته دغه 3 نومونه ور وښول: یا الله، یا سلام، یا قوي. 11 واره درود شریف په اول کې، بیا دغه بعد 101 واره دغه ذکر وکړه، دغه بعد بیا 11 واره درود شریف په اخر کې، بعد د خپل بدن باندې چوکه دم کا. نو ما هغه ته دا ور وښول. یو څو وخت بعد دغه ټلیفون بیا راغلی چې مولوي صاحب زه بالکل روغ جوړ یم او د کور ته ناست یم، چې کومه وظیفه ته ما ته راښودلې وله ما هر وخت بس ما هغه سره د سهار ماښام ما هغه ویله، وظیفه تر حد زیاته ما ویله. هم د دې په برکت سره الله رب العزت برته د زما پیپړې چې دي دا کوم سږي چې دي دا بالکل برته نارمل سلو او دا صحیح سلو. نو دغه وظیفه د ثواب په خاطر باندې مخته خامخا د سره شیر کړي چې څومره مسلمانانو پورې ورسیږي، دغومره به ستاسو لپاره د اجر ذریعه وي.